زه خو دې قتل کړم احساس د شهادت مې منده زه خو یې قتل کړم احساس د شهادت مې منده لږ خو یې وپوښتې قاتل ته په لاس ورغلم ابئی دادا خبری مال بی زنا پمل مل 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 تڑلی وینا رید چی اوف کی میں بہی مرگ میں لید جانان میں نا گونا دا حال ویلو سے میں نشتا دا گلو ڈک زڑگے بطور لہتوڑما ارمان بحلا زما درشی چکٹ میں واخلی تورو خاورو لمی اڑی دا پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا دا قبر پا خزو میں وڑی دلی وی کنا پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی د افګار جنازه وشوله لالیا ته لا هغسې اودس کوې لګیا یې او مرې به هسې خو د یار په در کې مړ سه چې دنیا د تماشې ته ودري افګار صاحب د یو امن یو د پیار یو د محبت گنجینه وه هغه دومره خلکو زړونو چې خپل کور او مقام پیدا کړی ده چې په زرانو سوانو لکانو خلک جنازې چې وو خو زه په یقین سره دا وایم چې ما یوه سترګه داسې نه ولیدله چې هغه سترګه چې اوښکه نه وه نو دې نه دا ظاهره سوه کله کله به ما ته افګار صاحب ویله کور چې ته مې ورور یې ته ما نه نه خبر زه ډېر دروند سړی یم ما وزن نه ته نه خبر ما خندل ورسره ما خو ورور و که نه خو واقعي د افګار صاحب وزن ما ته پرون معلوم سه چې افګار صاحب ته ډېر وزندار سړی وي ته ډېر دروند سړی وي همیشه د خپل قام د خپل خاندان د خپل محلې د خپل کلی د خپل ملک پاره چې کومې چارې کړې دي جان نه دولت شیندلی ده جان نه پیسې لګولی دي جان نه وخت لګولی ده خو د خپل ملک دپاره مشاعرې کړې دي خپل ملک دپاره ریلیګانې باسلی دي او د خپل ملک لپاره خدمتونه کړي دي د پښتو ادب خدمت سره سره د کوم کام خدمت کړی د سماجي هغه چې هغه چا نه پټ نه ده نن افګار صاحب موږ منځ نسته دا ظاهره ده او یقیني ده چې د خلاف به پوره نسی او الله دې وکړي شاته بچیان دي چې الله تعالی دې د برکات دې د بچیانو باندې واچوي جانان راشه ګدیدن کړې وروسته تبه را باندې ږدي دی فنای کړم زما چې جنازه ستاسو کوڅه کې تیرې دا ووایه جانانه څه دې زړه کې تیرې ده زما چې جنازه ستاسو کوڅه کې چې خوبان پرې بلوي ډیوې د اوښکو چې خوبان پرې بلوي ډیوې د اوښکو دا به وي د سرخوړلي افګار قبر سید ظهور عباس افګار بخاري صاحب چې نن په دنیا کې نشته سن 76 نه زه ملګري ده زه سړي ژېره ما ته داسې سخت خبره نه ده کړې الله پاک ډېر لوی اخلاق ورکړي زه سړي چېرې د خپل صفت په خپله نه ده کړی زه سړي چېرې د چا غیبت هم نه ده کړی چېرې هلکه خبره یعنی خبره به کوله چې هلک ټکی به داسې ښکلی په اشتیارو کې په اشارو کې به سړی پوهېږه
او ډېر امن پسند سړی و، ډېر برداشت وال سړی و او ډېر ښکلی شاعر و. افګار صاحب غوندې شاعر چې بیا به خدای خبر د صدۍ و چې پیدا کړي. دیدن به نوي ما ته پورته کلاسونه سمکې کلنګ دې زورور دی زلمې خوندې کې رالېږي تش پالنګونه خبر سورے کا حال میں گورا کمارو سترگو میں پرے وطل گردنا پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا د قبر په خزو میں وړې دلې پچا خپل کور پچا محلت او پچا کله لوک شي افګار هغه و چې پچا ټول پښتونخوا لوګه شوه. نو افګار بخاري داسې کس و چې هغه متعلق ته چا نه پوښتنه وکړي. هر کس چې څوک دنیا نه پرده وکړي هغه کوم فیلډ چې که شاعري که ادیب که کلاړي وي نو هغه بیا خلک دا غمرازي کې دا خبره خامخا کوي چې یاره د سره خلا پیدا شو او دا وسو حالانکې دا بالکل جایزه ده. خو زه افګار د متعلق دا خبره بعینه 100% هغه ده چې افګار بخاري سره کومه خلا د موږ پښتونستان او بالخصوص جنوبي اضلاع چې پیدا سو هغه پوره کولو دپاره زه داسې کس نه وینم چې هغه د افګار د تګ سره هغه خلاف پور کړي. خو بهرحال انسان د دې دنیا نه تګ ده. ما 1983 راسي افګار بخاري سره داسې ملګري ده چې اولنی استاد مې و، ما د شاعري ناسته پاسته د نه کړې وه، اولنی مرشد مې و. مطلب دا د ماته د معرفت، ماته د طریقت، ماته د انسانیت لار افګار بخاري په وساطت سره د دوه قدرمنو نیکانو لال شاه بخاري چې د موږ علاقې پیر دادو مطلب افګار هغه استی و د خپلو نیکانو په مسلک باندې و. هغه به دا وي چې زه د مینې په مذهب یم په شیعه سني مې چوسي او مطلب که تاسو وګورئ چې چا نه ته پته کوي څوک په تا ته داسې نه ووایي چې مطلب دا د افګار بخاري له زبان نه، افګار بخاري له لاس نه، افګار بخاري له کلام نه، افګار بخاري له تاریخ نه چاته ذره قدر د لزاري شوي وي. او هغه یو شعر ما ته بار یادوي چې هر یو ښکلی مې زړه خپل ګڼي افګاره کلی ټول ترې رابېږي طلاب یو دی. افګار هغه میخانه وه چې هغه چې بغیر د تمیز نه، بغیر د عصبیت نه څوک به دالته راته ته به صرف مینه میلاوېده. او قسم په خدای چې کوم محبت کوم موږ باندې شفقت ساتلی ده، زه خپل دا په دعوې سره وایم چې موږ باندې خپل پلار دومره شفقت دومره مینه نه ده راکړې چې افګار بخاري موږ ته مینه راکړې وه. قسم په خدای رړم اوښکو په ځای وینې توی وي خو خلک دې مطلب دا ده چې دې باندې نه کېږي. به هر حال زه دا وایم در صاحب یو شعر ده چې زه خو دې قتل کړم احساس د شهادت مې منده، زه خو یې قتل کړم احساس د شهادت مې منده، لږ خو یو پوښتې قاتل ته په لاس ورغله. بهلوله زه د مینې د مقتل هغه بسمیل یم، بهلوله زه د مینې د مقتل هغه بسمیل یم، قاتل مې هره ورځ مري د مرګي په انتظار. بهلوله زه د مینې د مقتل هغه بسمیل یم، قاتل مې هره ورځ مري د مرګي په انتظار. قاتل به د په مرګي په انتظار مري. او دا به محسوسوي چې یاره ما خو دا سوچ نه و چې افګار د دومره خلک به مینه ورسره کوي، افګار به دومره د مینې محبت او به دغې معاشرې چې کوم کښلي قدرونه دي هغه به مطلب خوره کړي چې هر سړی دنه دومره متاثر و پر صاحب چې هغه الفاظ نشته چې زه بیان کړم. او زه دا سوال کوم خپلو پردو ته چې کومه واقعه کومه صحنه وسله دا د الله لوري رضم به قضاهي و تسلیما بامر انا لله و انا الیه راجعون. هغه ښکلي خلک بظاهر په باطن سپین سپېڅلي خلک خدایه څه شو هغه ښکلي خلک بظاهر په باطن سپین سپېڅلي